بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو تر دې برخې لوستی وو یو ګریټینګ لاین دلته اثباتو. تاسو راشئ ګریټینګ لاین تاسو مثلا په اول کې چا لپاره یو پیغام لیکئ، نوم یې لیکئ، د هغه سره یو لقب ورکوئ. تاسو راشئ دلته ادرس ګریټینګ لاین ته راشئ. ګریټینګ لاین کې مثلا څه شی راشي، ډېر راشي، ټول راشي، هر څه چې غواړئ. بیا د ډېر سره ډېر سر مادام که ته نه ډېر راشي ته ول ډېر کبیر کبیر له داسې غواړئ له دې ځای څخه دا انتخاب کړئ، حالتونه یې انتخاب کړئ، بیا بدلېږي. زه به دا داسې یو حالت انتخاب کړم، اوکې به ووایم. تاسو وینئ چې ډېر کبیر کبیر نوم او تخلص راغلی او دلته نور خط چې تاسو لیکئ هغه هم ورسره راځي. بیا کله چې شاته راسئ تاسو وینئ چې د کبیر په ځای احمد بیا راغلی. بیا به دلته ریویو ته راشو. دا د ټکسټ باکس داخل د که ټکسټ باکس مات نه وي بیا عکس خپله راته دا د عکس ادرس پریویو ته راشئ. اوس تاسو وینئ چې کبیر او احمد دی. بل فینش تاسو دا غواړئ په دې کار باندې څه وکړئ، پرنټ یې کوئ، پرنټ ووهئ. تاسو لپاره به 2 پرنټه جوړ شي. که تاسو زیات پرنټ ووهئ، زیات میل نه ولرئ، 100 نفر او 50 نفر لپاره ټول مرج کېږي ایمیل کې. تاسو وینئ احمد هم دغه همدا خط احمد هم لیږل کېږي او کبیر ته هم لیږل کېږي. او که غواړئ په فینش کې مرج ټو نیو پبلیکیشن، دا به ټول یو نوی پبلیکیشن ته کاپي شي. دا تاسو وینئ چې 2 دانې پبلیکیشن ته دا کاپي شو. په دې کې عکس هم راغلی ده. تاسو وینئ چې هماغه عکس ما ادرس کړی و هماغه دلته راغی. بیا به راشو دلته add to existing publication. که غواړئ چې همدغه پبلیکیشن په ادامې کې راشي بیا دا انتخاب کړئ. send email message. send email message هماغه فعاله کېدو چې ما دلته ایمیل مرج انتخاب کړی دی. بیا دا به آوټلوک پروګرام ته تلو، بیا له آوټلوک څخه موږ کولی شو چې دا سینډ کړو. بل فالو اپ ده. فالو اپ کې د نفرو ته چې زه د پبلیکیشن سینډ کوم د هغو نومان زه غواړم چې ځان سره پرنټ کړم. مثلا احمد او کبیر دي، دا عکس ادرس او دا معلومات. او یا غواړم چې دا ځان سره په بل دا کله چې په دې حالت کې سیف کړئ بیا تاسو نوم او د معلومات د فیلډز دا په اسانۍ اضافه کولی شئ یا اکسل ته ایکسپورټ کوئ. تاسو دلته ولیکئ چې مای ریسپشنسټ یا هر نومان چې لیکئ هماغه ولیکئ. زه به دا سیف کړم. تاسو به وینئ چې دا یو لیست په شکل ذخیره شو او بعضې وخت د اکسل په شکل هم ذخیره کېږي. تاسو بیا راشئ اپلیکیشن ته. بل ریویو ده، دا به هم نن ووایو. میلینګ مهمه و. دلته سپیلینګ ده. تاسو که سپیلینګ غواړئ چک کړئ تاسو راشئ دلته. تاسو وینئ چې کبیر او کاپیسا غلط دي، صحیح ده. دلته سرچ هم غلط کوي. تاسو یو حرف غلط ورکړئ هغه تاسو غلط غواړئ. بیا دا د سپیلینګ چک مربوط کېږي. اګنور کوئ، اټو ډکشنري کوئ، لا یو بل لغت پیدا کوئ. که غواړئ چې دا غلطي ونه نیسي، مثلا تاسو مطمئن یاست چې کبیر صحیح ده، اګنور یې کوئ بیا صحیح نیسي. ریسرچ ده. تاسو د موضوع باره کې غواړئ نور معلومات پیدا کړئ، راشئ دلته دس تریجر د انګلیش انتخاب کړئ. دغه باره کې مثلا کبیر له هر یو آنلاین ورکړئ او تریجر به انتخاب کړئ. هر لغت چې ورکړئ د هغه په باره کې تاسو ته ډېر معلومات درکوي. دلته راشئ یو حالت انتخاب کړئ، تاسو ته به معلومات درکړي. دلته تریجر چې ده تاسو ته د یو لغت مترادف درکوي. مثلا هماغه معنی هماغه شکل ده آنلاین، یو بل لغت چې د آنلاین لپاره استفاده کېږي. راشئ تریجر ته. دلته تاسو وینئ چې کنیکټډ آن ورکینګ اویلیبل دا هم د آنلاین معنا ورکوي. بل ټرانسلیټ ټکسټ دا تاسو باید چې یو بله ډکشنري یا تھرډ پارټي سافټویر انسټال کړی وي چې تاسو لپاره دا ټرانسلیټ کړي. بل پروفینګ لنګویج دا چې تاسو دلته په کومه ژبه کار کوئ هماغه انتخاب کړئ چې هماغه غلطي تاسو ته ونیسي. راشئ دلته سیټ پروفینګ لنګویج. هره ژبه چې تاسو غواړئ انتخاب کړئ استفاده کوئ هماغه ژبه انتخاب کړئ. بیا تاسو سپیلینګ به د هماغه ژبې مطابق چک کېږي. دا درس نن همدومره بس ده. سبا به د ویو برخه تشریح کړم او که کوم برخه پاتې وي هغه به تشریح کړم. بیا به آپشن برخه بله ورځ تاسو ته ووایم. دا درس همدومره بس ده.